بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. تېره ویډیو کې موږ تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون 21م لوست کې محدبې کروي هندارې مطالعه کړې. محدبې کروي هندارې مو زده کړلې. دا مو زده کړل چې محدبې کروي هندارې څه ډول هندارې دي. راځو د تېرې ورځې د درس په ادامه سره د لسم ټولګي فزیک مضمون 22م لوست چې د انکسار تر عنوان لاندې دي. په دې لوست کې موږ تاسو انکسار پیژنو چې انکسار یا ریفرکشن څه شی ته ویل کیږي. لومړی راځو که د انکسار څخه را شروع کړو نو داسې ویلی سو چې انکسار کله چې نور له یوه شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخلیږي نو خپل مسیر ته تغییر ورکوي او ماتیږي چې د ماتېدنې ته په خپله انکسار ویل کیږي. د مثال په توګه سره که چیرې تاسو فرض کړئ چې مثلا دا یو دوه شفاف محیطونه دي. دوه شفاف محیطونه مطلب څه؟ مطلب دا چې دغه محیط چې دی دلته په خپله هوا ده یا هم دې ته موږ هوا یا هم خلا ورته ویلی سو او فرض کړئ چې دا یوه نوري وړانګه ده. څه شي ده؟ یوه نوري وړانګه ده. کله چې دا نوري وړانګه د هوا یا خلا چې یو شفاف محیط دی د دې څخه را داخلیږي و بل شفاف محیط ته چې مثلا دې ته موږ څه ویلی سو؟ اوبه ورته ویلی سو. یعنې د بیکر دننه اوبه دي او د باندې هوا یا خلا ده. نوري وړانګه چې کله د هوا یا خلا څخه را داخلیږي و اوبو ته نو د داخلېدو په وخت کې دا خپل مسیر ته یا تګلوري ته تغییر ورکوي. مثلا که چیرې موږ دا وړانګه وګورو که دې ته مثلا موږ پر دغه مسیر باندې امتداد ورکو نو وړانګه باید داسې مخ ته تللی وای، مګر نه، دې خپل مسیر ته تغییر ورکوي او ماته سوله چې دغې ماتېدنې ته دغې پیښې ته په خپله انکسار یا ریفرکشن ورته ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي انکسار یا ریفرکشن ورته ویل کېږي. تاسو کولی سئ دا تجربه په خپل کور کې داسې هم وکړئ چې د مثال په توګه سره یو ګیلاس راواخلئ او د ګیلاس چې دی دا د اوبو څخه ډک کړئ او بیا یو پنسل یا قلم دې ګیلاس ته ور داخل کړئ. تاسو به ووینئ چې کله پنسل یا قلم اوبو ته داخل سي نو اوبو ته په داخلېدلو سره په د دې داسې معلومیږي لکه دا پنسل چې مات سوی یا قلم چې مات سوی چې دغې پیښې ته په طبیعت کې په خپله انکسار یا ریفرکشن ویل کېږي. یعنې موږ داسې ویلی سو چې دغه پیښه په نور کې هم ترسره کېږي. کله چې نوري وړانګه د یو شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخلیږي په دغه وخت کې د خپل مسیر ته تغییر ورکوي او ماتیږي چې د ماتېدنې ته انکسار یا ریفرکشن ویل کېږي. راځو د انکسار یا ریفرکشن تعریف ته چې انکسار یا هم ریفرکشن البته قوانینو ته یا رولز ته راځو چې کوم قوانین لري، کوم رولز لري. لومړی خو موږ دا وایو چې د انکسار لومړنی قانون چې دی هغه په داسې شکل سره دی چې وارده وړانګه، منکسره وړانګه او نارمل ټول باید په یو مستوي کې واقع وارده وړانګه، منکسره وړانګه او نارمل ټول په یو مستوي کې واقع. دا چې وارده وړانګه څه شي ده، منکسره وړانګه څه شي ده، نارمل څه شي دی، دا ټوله درته ښیم. همدارنګه د انکسار دویم قانون داسې دی، وایي د وارده زاویې او منکسره زاویې د ساینونو نسبت د دوهم محیط او لومړي محیط د انکسار د ضریبونو د نسبت سره مساوي دي. او د وارده زاویې یا داسې ویلی سو چې د وارده زاویې او منکسره زاویې د ساینونو نسبت همیشه یو ثابت قیمت دی چې دا ثابت قیمت د دواړو محیطونو د انکسار ضریبونو سره مساوي دي چې په اصل کې دې قانون ته په خپله د سین القانون هم ویل کېږي. معنا څنګه؟ که چیرې وارده زاویه چې ده دا موږ په ټیټا یو سره وښیو، وارده زاویه په ټیټا یو سره وښیو، صحیح دی؟ فرض کړئ چې دا مو وارده زاویه سوه. همدارنګه منکسره زاویه په ټیټا دوه سره وښیو، یعنې هغه زاویه چې منکسره وړانګه یې د نارمل سره جوړوي دا په ټیټا دوه سره وښیو. همدارنګه د لومړني محیط د انکسار ضریب په ان یو سره وښیو، د دویم محیط د انکسار ضریب په ان دوه سره وښیو. نو د دویم قانون هغه واضح حالت داسې لیکلی سو چې وارده زاویه او منکسره زاویه د ساینونو نسبت یعنی ساین د ټیټا یو صحیح پر ساین د ټیټا دوه همیشه مساوي دي د چی شي سره؟ د دوهم محیط او لومړي محیط د انکسار د ضریبونو سره. د دوهم محیط د انکسار ضریب څو دی؟ ان دوه تقسیم پر څو؟ پر ان یو سره. یعنې دغه قانون د چی شي دی؟ د انکسار دویم قانون دی چې دې قانون ته په خپله د سین القانون هم ورته ویل کېږي. چې قانون ورته ویل کېږي؟
د سین القانون هم ورته ویل کیږي. دویم قانون دا راته وایي چې د وارده زاویې یا هم ټیټا یو او منکسره زاویې یعنی ټیټا دوه د ساینونو نسبت همیشه مساوي دي د دویم محیط او لومړني محیط د ساینونو د نسبت سره، چې دې قانون ته په خپله د چیش قانون هم ویل کیږي، د سین القانون هم ورته ویل کیږي. خو په دې کې دوې خبرې شته، په دې کې دوه نورې خبرې شته چې ډېرې مهمې دي. هغه دا چې کله چې نور د خلا څخه و بل محیط ته داخلیږي، د هوا یا خلا څخه یو بل شفاف محیط ته داخلیږي، معنا یا یو شیشې ته داخلیږي او یا یو اوبو ته، داسې یو محیط ته داخلیږي. صحیح دی؟ نو په هغه وخت کې موږ تاسو وایو چې د هوا یا د خلا د انکسار ضریب چې دی هغه په خپله مساوي دی د یو سره. دا چې د انکسار ضریب څه دی دا تاسو ته وروسته درښیم. د هوا یا د خلا د انکسار ضریب یو دی. وخت چې د هوا یا د خلا د انکسار ضریب یو سو نو موږ داسې ویلی سو چې په هغه حالت کې چې نور د هوا یا خلا څخه بل شفاف محیط ته داخلیږي، په دې وخت کې د سین القانون یا د انکسار دویم قانون د هغه لپاره داسې دی چې ساین د ټیټا یو پر ساین د ټیټا دوه چې دی دا په خپله مساوي کیږي په ان سره. په هغه حالت کې چې نور د هوا یا خلا څخه یو بل شفاف محیط ته داخلیږي نو په هغه وخت کې د سین القانون د دې لپاره سره کم دی په داسې شکل سره دی چې ساین د ټیټا یو پر ساین د ټیټا دوه مساوي دی د ان سره. او کله چې بیا نور د یو بل شفاف محیط څخه هوا ته را داخلیږي، معنا فرض کړئ چې مثلا دلته اوبه دي، په اوبو کې مثلا یو څوک ناست دی، یو لایټ یا یو څراغ څه وکړي په اوبو کې ولګوي، دغه نوري وړانګه د اوبو څخه چیرې ولاړه سي؟ د اوبو څخه و هوا ته داخله سي. معنا کله چې نور د یو بل شفاف محیط څخه هوا ته داخلیږي په دغه وخت کې بیا د دې لپاره د انکسار دویم قانون یا د سین القانون داسې دی چې ساین د ټیټا یو پر ساین د چی پر ساین د ټیټا دوه مساوي کیږي په یو یې پر چی سره یو یې پر ان سره. په دا وخت کې بیا د انکسار ضریب چې دی البته د انکسار دویم قانون چې دی یا د سین القانون چې دی هغه په داسې شکل سره دی چې ساین د ټیټا یو پر ساین د ټیټا دوه همیشه مساوي دی په یو یې پر چی سره یو یې پر ان سره. دا و د انکسار دویم قانون یا د سین القانون چې په سره کم شکل سره دی او کوم دوه حالتونه پکښې کې دي دوه درې سره ما تاسو ته وویله. نو په دې هیله چې په دې کې کوم مشکل نه وي د دې څخه وروسته راځو موږ او تاسو د انکسار قوانین او انکسار په یو شکل کې پیژنو. د انکسار دغه د دویم قانون تشریح ته که چیرې راسو نو لومړی راځم زه تاسو ته ځینې شیان در پیژنم په دې ځای کې. د دې شیانو د جملې څخه لومړی راځم د ژړ رنګ لرونکي کومه لیکه چې ده دې ته راځم. دا تاسو ته درښیم چې دې ته څه ویل کیږي. دا په ژړ رنګ چې لیکل سوی ده دا د ان په توري سره ښودل کیږي او دې ته په خپله نارمل ورته ویل کیږي. چېرته ویل کیږي؟ نارمل. دغه وړانګه چې د لومړني محیط څخه دویم محیط ته داخله سوې ده دې وړانګې ته وارده وړانګه ویل کیږي. چېرته ویل کیږي؟ وارده وړانګه ورته ویل کیږي. او همدارنګه دا وړانګه چې په دویم محیط کې ماته سوې ده دې وړانګې ته منکسره وړانګه ورته ویل کیږي. چېرته ویل کیږي؟ منکسره وړانګه ورته ویل کیږي. هغه وړانګه چې د انکسار څخه وروسته ماتیږي هغه وړانګې ته منکسره وړانګه ویل کیږي. همدارنګه هغه زاویه چې وارده وړانګه یې د نارمل سره جوړوي، هغه زاویه چې وارده وړانګه یې د نارمل څخه جوړوي چې دې ته موږ او تاسو د ټیټا یو نوم ورکوو، دې زاویې ته وارده زاویه ورته ویل کیږي. چېرته ویل کیږي؟ وارده زاویه. هغه زاویه چې وارده وړانګه یې د نارمل سره جوړوي چې د ټیټا یو نوم موږ ورکوو دا عبارت د وارده زاویې څخه ده. یعنې هغه زاویه چې وارده وړانګه یې د نارمل سره جوړوي عبارت د وارده زاویې څخه ده. او همدارنګه هغه زاویه چې منکسره وړانګه یې د نارمل سره جوړوي عبارت د منکسره زاویې څخه ده. هغه زاویه چې منکسره وړانګه یې د نارمل سره جوړوي عبارت د منکسره زاویې څخه ده چې دې ته موږ د چی نوم ورکوو؟ د ټیټا دوه نوم ورکوو. د دې پر اساس باندې د سین قانون یا د انکسار دویم قانون داسې و چې ساین د ټیټا یو پر ساین د ټیټا دوه مساوي دي همیشه
د n2 پر n1 سره. څه معنا یې درلودله؟ معنا دا چې د وارده زاویې او منکسره زاویې د وارده زاویې او منکسره زاویې د ساینونو نسبت همیشه مساوي دی د دویم محیط او لومړي محیط د انکسار د ضریبونو سره چې دا همیشه یو ثابت قیمت وي. په دې ځای کې فرض کړئ چې مثلا دا لومړنی محیط دی او همدارنګه دې ته چې وایو دې ته دویم محیط وایو. کله چې وړانګه د لومړني محیط څخه را داخلیږي و دویم محیط ته، په دغه وخت کې دی چې شي کوي، په دې وخت کې دی ماتیږي او انکسار کوي، انکسار کوي یا هم څه رقم کیږي، خپل مسیر ته تغییر ورکوي چې دغه پیښې ته ما تاسو ته مخکې هم ویله چې دې ته انکسار ویل کیږي. او همدارنګه هغه مستقیم خط چې د دغه وارده وړانګې او منکسره وړانګې د تقاطع په نقطه کې عمودي رسمیږي، دغه مستقیم خط ته خپله نارمل ویل کیږي. په دې ځای کې د دویم محیط او لومړني محیط چې البته دویم محیط د n1 په توري سره د n2 په توري سره او لومړنی محیط د n1 په توري سره ښودل کیږي. د دغه لومړني محیط او دویم محیط د انکسار ضریبونه چې څومره دي د دې نسبت مساوي دی د وارده زاویې او همدارنګه منکسره زاویې د ساینونو د نسبت سره. معنا که چیرې موږ د لومړني زاویې یعنې د ټیټا 1 زاویې او د ټیټا 2 زاویې ساینونو نسبت راواخلو وی ګورو، دا نسبت به همیشه مساوي د دویم محیط او لومړني محیط د انکسار د ضریبونو د نسبت سره. دغه ته پخپله د انکسار دویم قانون ویل کیږي یا دې قانون ته موږ او تاسو د سین القانون هم ویلی سو. دې ته چې ویل کیږي دې قانون ته د سین القانون هم څه رقم کیږي ورته ویل کیږي. یعنی انکسار پخپله چې ته ویل کیږي او د انکسار قوانین کوم دي او د انکسار په قوانینو کې د سین القانون کوم قانون ته ویل کیږي، دا ټوله موږ او تاسو زده کړه په دې ویډیو کې. نو د دې ټولو درسونو د دې دروسونو موضوعاتو په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.